اعلان ضروري اعلان واورئ د اردو عسکرو هغه چې سر یې وهه سنګر یې نیوه هغه وزیر هم وتښتېده لاړ امریکا ته اسدالله خالد د تاسو زخمي زمری شړونګا د مېرمنه یونان ته تللې لبنان ته لوري په امریکا کې د دایم ورپسې له بایک سره خوځېده ضروري اعلان واورئ د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوس امرالله صالح هغه تللی د دوبۍ ته محب ښځه امریکایي ده عسکر اعلان واوره اتمر ښځه برطانوۍ ده د دې بل هم ټول په لعنت ککړ د دوی تښتي ما او تا پاتې وي جګړه کوي که تسلیمیږي عسکر ورته وایي تسلیم تسلیم لاسونه جیک کې راسي دغه د طالب جګړه ده افغانستان په روانو حالاتو باندې نظر اچول د افغانستان روان حالات ډیر مهمه دي مخکې له دې چې په دې باندې خبره وکړو د افغانستان په حالاتو باندې د افغانستان سره علاقمندان په یو وړوکي سفر باندې امریکا ته تللی ده بیا امریکا ته په تګ سره د کامیر په هوایي شرکت کې سفر کړی ده د ارک په پاڼه کې یو 4 موټر ښکاري چې د افغانستان د سفارت موټر دی یو د سفیر ده 2 د شانزفیر دي او یو بل ډیپلوماټ د په نامه د محمود باندې ده غالبا د ما هغه نوم له یاد ووته ما ته په خپله د افغانستان له سفارت نه کا زنګ وهلی دا ورپسې تللي دي او د تیاري عمله یې تشریفات درولي دا چې تاسو ته یوه خارجي ښځه ښکاري او یو هغه دریشي کې هغه دبی نه ده هغه دا د تیاري عمله ده د میدان هوایي ګارد هم ورته نه و درېدلی کوم رسمي پروتوکول هم نه و دا بیچارهګان لکه لپنګ سپي له تیارې نه کته کېږي ډېر د افسوس جای د ما هغه سالیګي ته راځي سالې کې تاسو که فکر یو 2 میاشتې مخکې امریکانو داسې یو نری غوندې اخطار په دې روزه کې ورکړه د تا وایي 2.5 عسکر دي که باسې که نه باسې سینې ما به مرمي پنجابي تیاره سه خو به مې یادي که نه نن هغه د پنجابي سینه تښتېدلې د هغه هم لاړه امریکا ته انجینر صاحب هم لا خپرونې ته راغلی سلامونه درته کوو انجینر صاحب نو بیا دوی چې هلته تللي دي د افغانانو شمله یې اوچته کړه یقیني همدغسې یو سرعلاقمندان همدغسې یو ولسمشر افغانانو ته په کار هم ده دی بیا خپل سفارت ته تللی د جو بایډن تیلي چې په ضرب د 10 دقیقو کې سفارت ته ځان راورسوه جو بایډن چې راغلی ده نو بس کړپ او کړوپ او په ډار او په وهم ځکه د افغانستان ولسمشر ورغلی هغه افغانستان چې د امریکا او ناټو غرور یې مات که د هغه هیواد ولسمشر سره علاقمندان ورغلی څه ګپ خو نه ده طبعا به امریکایان ډارېږي هغه چې راغلي دي بس بیا یې د خپلو د سفارت د کارکوونکو د قطار ته ورویشتلي دي چې دلته ودرېږه د تا دومره حیثیت نه د امریکا ولسمشر ته یې ویلي برعکس دي ګوره هر څه هغه چې هلته درېدلی زه تې ورته ویلي چې ښه ته شرم نه لرې جو بایډن ته وایي سرعلاقمندان هغه اشرف غني چې ته زه راغلی یم او ته میدان هوایي ته رانغللی او بیا دلته سفارت ته باید مخکې له دې چې زه راسم ته راغلی وای څه اوس خو هغه امریکا نه ده اوس خو موږ مات کړل او دا بیا جو بایډن معذرت وغوښته بالاخره غونډه د افغانستان سفارت کې پای ته رسېدلې ده او هغه یې ډېر دباو کړی ده جو بایډن دفاع وزیر ته د امریکا ویلي چې عسکر مسکر د زر باسه ضرب د 10 ورځو کې چې یو امریکایي په افغانستان کې ونه وینم نو شړونګا بابا ډېر کار کړی او سالي ورته ویلي دا سینه به د امریکایانو په مرمیو لګېږي یا به وځئ نو دوی تقریبا داسې وایي چې دفاع وزیر خو مخکې نه تللی ده سالم پسې ورغی د سیایي مزدور شړونګا هم پسې ورغی کچالو پزه هم پسې ورغی بل هم پسې څوک ګل مرجان هم لاړه ګل مرجان وادي ورېده نو هغه هم تللی ده دغه هغه ساکت هم هغه کې نو دا ټول تللي دي له خیره سره نو اوس امریکا درته فتح کوي خو دلته ټرمپ چې راغی د زرګونو عسکرو په منځ کې د مونږ شړونګا بابا ورخطا که بیا هغه خو لا څه کوي چې باګرام ته یې وغوښته بیا د پوجي تیاري او د سره د بیچاره څه شی کړي دي ګل مرجان ځان سره رایش سامان وړی ده او شړونګا بابا ځان سره جارو وړی ده د سیایي او د بلیک واټر مزدور سالیګی هغه د مخ ښکاره کولو آینه ځان سره وړې ده دغه د سفر بیا وایي چې موږ د کامیر هوایي شرکت له افغانستان نه ډایرکټ امریکا ته پرواز وکړ زه د سیایي او د بلیک واټر مزدورانو ته وایم
چې سعید دا د کامیر هوایي شرکت یوه لاسته راوړنه ده چې امریکا ته ډایرکټ سفر وکړه. خو دا خو لومړی سفر پرواز امریکا ته ډایرکټ نه ده که نه. له امریکا نه زرګونه پروازونه ډایرکټ افغانستان ته بمونه راوړي، لکونه افغانستان ته راغلي، دلته یې بمبار کړی، د بمونو مور یې استعمال کړې ده. اوس هم د شینوارو د ننګرهار په کلتور میشته خاوره کې اوس هم چې ماشومان پیدا کېږي معیوبه وي. یو له هغه ماشومانو له والد صاحب سره زه بېګا وغږېدم، وایي د لور مې په زړه باندې 2 سوري دي. اثر علاقمندان چې امر کړی چې بمبار وکړه. نو دوی د امریکا سفر په افغانستان کې د ورځې 20 ولسوالۍ 13 ولسوالۍ سقوط کوي، 15 سقوط کوي، بیخي یې مني نه وایي موږ هېڅ ولسوالۍ نه دي سقوط کړي. 1000 عسکر چې تسلیم سي طالبان بیخي اعلانوي نه وایي 1000 نو څه شی دي. د ورځې 10,000 د سرتېري تسلیمیږي، 20,000 د سلاګانې درنه نیسي، رینجرې په سلګونو په زرګونو ته تعداد د ټانګونو د موټرو دی ورسېده. یو تیارې د پاتې چې هغه هم هوایي نشستونه وکړي راسي د طالبانو سره کوم هوایي میدان نه لري که نه هغه هم درته ټولې درنه تللې. نو پیلوټانو نه مې هیله دا ده چې څنګه هم له خیره سره د قندار میدان هوایي سو، لوګر سو، خوست سو، کابل سهار یو چې ونیول شو چې تیارې ډایرکټ همدې میدان ته راولې. نو په داسې حالت کې چې ته د افغانستان سره علاقمندان یې، د هغه دفاع وزیر داسې شعارونه یې ورکوه چې سر وهم سنګر نیسم، د هغه دې هم درک نسته، هغه دې هم ورک ده. وا د اورېدنو تاسو څه رقم روحیه د سرتېرو ته ورکوئ؟ ته په داسې حالت کې تا سفر ته ضرورت څه و؟ نوې مرستې جلبوي، هغوی ته خپله لاسته راوړنه ښیي. یو ولسمشر چې له یو هېواد نه بل هېواد ته ځي طبعا تجارتي تړونونه سره کوي، د یو د بل مشکلات د افغانانو چې مشکلات او د هغه ته دي چې دپاره تللی. خو امریکایان روان دي د ورځې 20 ولسوالۍ درنه نیسي، میدان هوایي ته خر درته پذیرایي ته نه وراوستی، انسان خو لا پرېږده. دا خوند خو به یې دا کړی چې بایسکلونه درته راوستی، ته که تاسو د ورزش هم ډېر شوقیان یې په بایسکلو تللی. بیا ډېر د شرم او د عار خبره دا ده چې د ارګ کې ناست مطبوعاتي کارکوونکي دا د افغانانو ته بیخي په کومه سترګه خدا ګوري. یو ویډیو د ارګ له پاڼې نه خپره سوې ده، 4 موټر دي، دا د امریکا د افغانستان د سفارت دي چې ما درته مخکې ویلې چې 2 د سفیر دي، یو شانزفیر او یو د بل دا د سفارت نور پسې راغلي دي. دوی هماغه ویډیو 10 ثانیې کلیپ هغه یې په د ارګ په پاڼه باندې خپره کړې، پذیرایي از جلالتمآب افغانستان. چې کومه پذیرایي او غرق او تباس دی، خو په هغه سړک باندې خو نه کوم د پولیسو موټر مونږ ګورو، نه بره نه تیاري ګورو، نه وروره کوم نه اعلان سوی سفر و چې بیا ته دا ویډیو هم کې شرمېږې هم نه. بیا 2 تصویران د هر په پاڼه باندې خپاره سوي دي، دا جاسوسان چې له تیارې نه کته کېږي، غلامان او مزدوران. د هغه تصویران هم خپاره کړي دي. په دې تصویران کې هماغه د تیارې عمله ده او دوی دي، او یا هغه دبای سوټای نه ده، د پولیسو جامه یې په ځان، هغه هم د کامیر هوایي شرکت امنیتي ګارډ ده ښه، او پیلوټان دا یې پذیرایي ته درولي دي. سبحان الله. یو څوک چې په خپل ولس کې ریښه نه لري، یو څوک چې په خپل ملت کې ریښه نه لري، یو سرعلا قمندان چې د ده په قمندانۍ کې د ورځې 20 ولسوالۍ سقوط کوي، هغه به په نورو ملتونو کې څه محبوبیت ولري. وحشت او بربریت د تر دې حده پورې چې د طالب د ماتولو دپاره د یوه حربه پرې نه ښودله، د طالب د محوه کولو لپاره د لایف شیر کوي که نه ورونه، لکه چې د لایف شیر بټن هم خرابه سوې ده که نه، موبایلونو کې مو چارج نشته. د خدای بندګانو بسم الله کوي چې زه درته ډېر مهمه سفر باندې سرعلا قمندان د جو بایډن له مرۍ نه نیولی په امریکا ته پسې ورغلی ده، لایف شیر کوي. ظالمانو تاسو به ویلي چې دا شړونګا ده، دا بړینګا ده، دا شټاسری ده، دا پیټاسری ده. دا پیټاسری د امریکا ولسمشر د افغانستان سفارت کې بندي کړی ده، اوس یې خوند وکړه کور ته یې بوځه. نو دا د دوی بابا یو مرمۍ د ټانګ را وخړوه، وشړونګا بابا. نو سیکولرانو، ټامیانو، خیزش مردمی په نامه قمندانانو تاسو ته وایم نه خیزش مردمی شته، نه چاته تشویش ایجادوئ، نه یې کولی سئ. پرون 4 بجې د مازدیګر، پرون 2 بجې د ماسپښین د ارګ په پاڼه باندې د دفاع وزارت باندې یو
اعلامیه خپره شوه چې په نامه د خیزش مردمي په خنجان کې پاڅون سوی، 10,000 کسانو پاڅون کړی. مازدیګر 4 بجې وې چې طالبانو د خنجان ولسوالۍ ونیوله. هغه پاڅون کوونکي څه سول؟ پاڅون ماڅون نسته. دا ټول تصویرونه په ارګ کې په دفاع وزارت کې عسکرو نه دریشانې وباسي، ټوپک ورسره یې عکسونه یې واخلي. کوم جي کې وروره لیونی دماغ دې خراب دي، خلک لیوني دي. دا خلک خو واښه نه خوري. دا ولس دا پاڅون کوونکي په دې نه پوهېږي چې طالب ته امریکا ټینګه نه سوه باذن الله د الله په نصرت سره. لویه نه وایو، تکبر نه کوو، غرور نه کوو، ډېر په عاجزۍ باندې وایو چې الله تعالی مو فریاد واورېده، د دې مظلومانو غږ یې واورېده او امریکا یې په افغانانو ماتوله، لکه څنګه چې فرعون په موسی باندې مات کړ علیه السلام. نو هر فرعون ته الله تعالی موسی پیدا کوي. نو دوی راجګ سول. پاڅون کوونکي دا فکر نه کوي چې ناټو د طالب ماته نه کړله، امریکا مهاره نه کړله، ایساف مهاره نه کړه. د دوی 6 لکه په عسکر، پولیس او امنیت او وحشتونو، ظلمونو، اربکوړي دا څوک د اربکوړي؟ دا خو ولسي پاڅون کوونکي. دوی طالب مات نه که، محلي اردو مات نه که، داعش مات نه که، طالب ورک نه که، د طالب د پرمختګ مخې ونه نیو. او ټکنه یې که یقیني دا نه درته وایو چې خو ځانونه یې تباه کړه، ځانونه یې ختم کړه. نن د اربکي په نامه باندې پروژه ماته وښیه، نن ماته داعشی راوښیه، نن ماته محلي اردو راوښیه. ملي دې ورته کونه نشي ټینګولی، محلي خو یې بیخي ولاکه ټینګه کړي. نو طالب ورسره جګړه کړې ده؟ نه ده کړې. په کوم بیس باندې طالب حمله کړې ده؟ عسکر یې وژلي دي. تاسو یوه نمونه ماته وړاندې کړئ په دې 2 میاشتو کې. خو ټولو ته وایي چې اعلان، ضروري اعلان واورئ. د اردو عسکرو هغه چې سر یې وهه، سنګر یې نیوه، هغه وزیر هم وتښتېده، لاړ امریکا ته. اسدالله خالد د تازو زخمي زمری، شړونګا د مېرمنه یونان ته تللې، لبنان ته، او لورې په امریکا کې د دایم ورپسې له بایک سره خوځېده. ضروري اعلان واورئ. د CIA او د بلیک واټر جاسوس امرالله صالح هغه تللی د دوبۍ ته، محب ښځه امریکایي ده. عسکر اعلان واوره، اتمر ښځه برطانوۍ ده. د دې بلم ټول په لعنت ککړ د دوی تښتي، ما او تا پاتې یو. جګړه کوي که تسلیمیږي؟ عسکر ورته وایي تسلیم، لاسونه جیک کې راسي. دغه د طالب جګړه ده. ګوره طالب در سره فکري جګړه په مخ دی. دا دومره فتح دا ټول درته دی په ښو اخلاقو، په محمدي اخلاقو باندې وکړه. که طالب هم تا غوندې د انتقام خبرې کولی، طالب هم د اردو د عسکرو جسدونه په ټانګو پسې کشولی، طالب هم د اردو د عسکرو جسدونه په تبرونو وهلی او کیمه کولی. نن به اردو دومره نه تسلیمېدله. اردو به لازمي جنګ کوه تر آخري سلګیه پورې، ځکه د ژوند کولو حق به طالب نه ورکوه. دا چې طالب په محمدي اخلاقو سمبال ده. له نن نه 5 کاله مخکې چې عسکر به یې نه ورته ویلې ځه بچیه لاړ شه کور ته، هغه نتیجه اوس ګوري چې زرګونه عسکر روزانه په تعداد باندې، دا نن هم 200 نه زیات تسلیم شوي دي. الحمدلله یو ځای شوي دي، تسلیم به نه ورته خفه نه سي، خو د مونږ ورونه دي. بیا یې قمندانان راجګېږي وایي په دغه وخت کې، په دې حالت کې چې طالب څومره ترحم کوي. طالب د حقوق بشر په تندي تور داغ ور کېښوده. طالب د نړیوالو د سیکولرانو په تندي باندې تور داغ ورته کېښوده. هغه طالب چې له تا سره په 2001 کې تړون وکړ، د همغه تړون مطابق تا باید طالب تر کوره مسؤونه رسولی وای. طالب د تر تیغه تیر که په کانټینرونو کې د دستجمي په شهادت ورسول. ټول د وحشت او د درندګۍ انتها دې وکړه. د همدغه حقوق بشر، همدغه نړیوال، همدغه سیکولران، همدغه صلیبیانو، د همدغه ملل متحد په وړاندې دی په اور کباب کړه، په قیله دې کړه، اندام دې کړه. نن هماغه طالب چې زرګونه سرتیري تا په شهادت رسولي او د یو تړون په حساب تا سره یو ځای شوي، نن هماغه طالب د انتقام جذبه نه لري. هغه هماغه مزار ته درځي، هماغه دشت لیلې ته درځي، بیسونه محاصره کوي. د تړون مطابق عسکرو ته وایي راشه پیسې هم در کوم، ځه لاړ شه بچه. دا راته وایي د حقوق بشر مدافعین چیرته دي؟ د بوش او د ټرمپ او د نورو خبیثانو سیکولرانو په تندي تور داغ شو که نه شو؟ هغه طالب چې تی تروریست بوله، نن هغه طالب خپل حریف، هغه څوک چې 20 کاله په وړاندې جنګېدلی، هغه څوک چې د دشتجمي
تسلیم شوي طالبان ورته په شهادت رسولي په زرګونو. نن اماغه طالب بیرته اماغه خپل قاتلان غاړه کې ګلان راچي. د دې په ځای چې طالب په جب کې چانټې کې شاجرو ګرځي هلته ګلان اچي د اردو د عسکرو خپل د قاتلانو غاړه کې اچي. زه وایم ما بخلی وروره نور مه کوه. دغه ته حقوق وای، دغه ته مسلمانی وای. اوس سیکولره اسلامي نظام زه ومنم که د تا سیکولریزم ومنم، که د تا وحشي و درنده جمهوریت ومنم، که د تا د ځنګل قانون ومنم چې زما بچي دې په دستجمي په زرګونو په شهادت رسوه، زه به مجبوره طالب ته لبیک وایم الله دې راوله قربان دې له بیرغه شم. سپېڅلی خپل تړون ته خپلې خبرې ته ژمنې چې کومه خبره وکړي هماغه خبره دې رښتونې. ملا عمر علي قدر امیر المؤمنین رحمه الله له نن نه 20 کاله مخکې دا خبره کړې له بي بي سي سره په مراکه په ریکارډ پروت ده چې امریکا به د لیست له سره د لیست پای ته راځي. امریکا د افغانستان جګړه نشي ګټلی. نن کاش کې علي قدر امیر المؤمنین یو واره د له قبره سر راپورته کړی وای هغه امریکا چې تا یې پیشبیني کړی و نن د لیست په پای کې وګورې. نن خپل نظامي تاسیسات ټولوي، خپل عسکر مات او شرمېدلي ګوډاګیان همداسې تنها پرېږدي. یقیني چې طالبانو سختي تېره کړه، مشکلات یې تېر کړه، شهادتونه یې ورکړه، کونډې پاتې شو، یتیمان ترې پاتې شو، ګلالي ګلالي یتیمان بچي ترې پاتې شول، پلرونه یې نشته. خو دا جګړه یې په مېړانه باندې مخ ته ویوړله، ښه په حکمت باندې مخکې ویوړله او د جګړې ټول اصول یې مراعات کړل. داسې جګړه به د نړۍ په تاریخ کې څوک راته ونه ښیي چې پس له 20 کاله زوره، پس له 20 کاله تکلیفونو، زندانونو، شهادتونو نه وروسته اماغه کړېدلی، اماغه په پښو مات او زولانه شوی دښمن دې راجګېږي، د فتح منار ته رسېږي او تا ته د عفو فرمان کوي. داسې څوک راته نشي ښودلی. قاري صاحب سعید خوستی لایو خپرونې ته راشئ، لینک درته اچومه او لینک مې ورلېږلی ده، ورلېږلی مې ده لینک. الله مو قدرمان لره. نو قاري صاحب محترم چې څومره زر کولی شئ راشئ نو دا به ښه وي انشاءالله چې موږ به بیا لایو خپرونه نوره مخکې بیایو. قاري صاحب سعید خوستی که د موږ غږ اورئ راشئ. چې کله هم مجاهد صاحب دی له پیام افغان تلویزیون سره راغلل نو موږ به هغه ډایرکټ په ژوندۍ بڼه تاسو ته نشر ته وسپارو، تاسو به هغه ته غوږ ونیسئ، لایو خپرونه ښه په شوق باندې په مینه باندې شیر کړئ. دا خپل مسؤلیت وګڼئ ځکه موږ د سررسنیو له انحصار سره مخ یو. زه دومره هغه نه یم چې مطلب هر وخت تاسو ته وایم چې لایو خپرونه شیر کړئ. دا د دې لپاره چې تاسو ته یو یادواري وکړم او دا خپل مسؤلیت وګڼئ. د سنګر غازیان اتلان هغه په موږ او تاسو باندې حق لري. د دې مزد او هغه موږ ته څوک نه راکوي، دا یو الهي مسؤلیت ده چې موږ یې ادا کوو. یو څوک چې په سنګر کې خپل سر د الله حضور ته وړاندې کوي، موږ دومره نشو کولی چې خپل وخت دومره یو موبایل کې یو ټک ورکړو، یو شعر وکړو، سبا بیا مجاهد ته وایو چې والا زم در سره وم. نه وروره والا د سپڼا خدار کې وای نه وې را سره. راځئ مطبوعاتي ډګر کې قلموال، لیکوالان، سیاسون ټولو باندې غږ کوو، ټولو افغانانو باندې غږ کوو. ګورئ هغه څوک چې د طالب په مقابل کې ولاړو، لیکوالو، سیاستوالو، شاعرو، اوس هم در سره وخت ده. اوس هم یو څو جملې د طالب جان ته ور وخړوه پوه سول، یو څو جملې، یو څو کرښې ورته ولیکه، په زرینو کرښو یې ونازوه. دا په تا باندې حق لري، په دې ټولو باندې. دبه دبه سرونه به م نیولي وو، د میزو شاته به ناست طالب پنجاپی طالب لیوان غره ته. اوس چېرته کومې کمبالې لاندې پټې راسه پنجاپی ارګ ته ورسېده. ظالمه ټیکری په سر کوله چې تاسو په جای وای ټیکري په سر کوي، خدای مو خوار نه که بنګړي واچوئ. قاري صاحب محترم راغی، لایو خپرونه د سره شیر کړئ ملګرو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاري صاحب سعید خوستی لایو خپرونې ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب تاسو ته ټولو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا د فتوحاتو مبارکیم درته وایم، دا د نویو فتوحاتو. تاسو خپلو خبرو ته یو 2 منټه دوام ورکړئ، زه درسره یم. صحیح شو، بیخي صحیح ده. نو عزتمندو، نو دغه د موږ او تاسو مسؤلیت د لایو خپرونه د سره شیر کړئ. نن د غني صاحب په سفر باندې نن به صاحب ورته وایي ځکه امریکا تللی، جو بایډن یې نږدې وهلی وي، هغه باندې خبرې درته لرو. ټوله کابینه تللی ده، سراله قمندان هم تللی ده، وړوکی قمندان هم تللی، غټ قمندان هم تللی ده، اثر یې چې وه سنګر یې چې نیو هغه هم تللی ده.
نو په داسې حالات کې د افغانستان حالات داسې یو پړاو ته رسېدلي دي چې وروره بیخي وضعیت اساس خرابه ده او ولسمشر د دې چاکاري وهي. خدای مخوار نه که په دغه شټاساري مفکر باندې ستاسو راوستی دا څه نمونه مو راوستی څنګه پې شرمېږئ نو خدای مخوار نه که سوسیال خور. خو زه یوه خوشبختي بله ده چې هغه خپلې لورکۍ سره به وګوري ډېر وخت 10 کاله ملاقات نه و سره سوی. بیا یو خبریال لیکلي وای د سنا مجلس ته به خبرې هم کوي مال یې هره د امریکا د سنا مجلس هم لکه د ماشومانو پارک ده چې غني غوندې سړي ته د تقریر اجازه ورکوي نو بیا امریکان د 2 پیسو خلک هم ولا کوي. د څه شی کړي څه توره یې کړې ده جنګ یې ګټلی ده د امریکانو حیثیت یې دلته په چای پرېښی ده ښه حکومتداري یې کړې او دی چې لاړ سي هلته به څه وایي په دغه یوه خبره به کوي د سنا په مجلس کې طالبان پلونه ورانوي طالبان مکتبونه ورانوي طالبانو د ما د پرمختګ مخه نیولې او کنې ما به امریکا ته هوایي پلونه جوړ کړي او دا به مې کړي خو کړي دي خود نو طالب د دښمن د پرېږدي خو دې نه نو په پل باندې چې ته ټانګ تیری طالب درته وګوري خدای د غرق نه به دغه منطقه بله ورځ وحید عمر هغه 4.5 کیلو غنم چې خلکو ته ورکو دومره په سپین سترګۍ لګیا ده وای طالبان مکتبونه ورانوي چیرته مکتب وران کړی ده ورته باسه طالبانو خو دا اوس له نړیوالو سره د 4,000 مکتبونو قرارداد کړی ده نو طالب څنګه مکتب ورانوي چیرته وران کړی ده طالب د تاسیسات ولسوالۍ چې 20 کاله د هغه طالب وژلی هغه نه درته ورانوي نو مکتب شته وران کړي ورشه د طالبانو په علاقه کې وګوره تعلیم کچه وګوره د صحت اندازه وګوره د غیر حاضري او حاضري د خلکو وګوره د خلکو ژوند وګوره بیا خپل السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. قاری صاحب شړنګا بابا تللی د امریکا ته کامیر هوایي شرکت لومړنی سفر مخامخ امریکا ته ډېر غټ افتخار ده د افغانانو لپاره جو بایډن سفارت ته راغوښتی. مومین صاحب 3 نکتې مهمې دي 3 نکتې. لومړی خو دا د ټامي بابا سفر دی نو دا خو د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ذلیل تر ټولو پوست رئیس جمهور تیر شوی ده او د افغانستان په تاریخ کې داسې ذلیل انسان اوسه پورې نه ده تیر شوی چې د ارګ داسې واکمن تر اوسه پورې تیر شوی. شاه شجاع هم دومره بې واکه نه و هغه هم دومره انګریزانو نه و ذلیل کړی لکه څومره چې دی خپلو بادارانو ذلیل کړو. ټرمپ څومره دی ذلیل کړی و دا دی اوس امریکا ته تللی د تاسې هغه د ارګ په پاڼه ویډیو به تاسې لیدلې وي د ارګ په پاڼه چې کومه ویډیو نشر شوې ده د پذیرایي ویډیو 4 موټر دي که نه او بیا دوی یوه بله ویډیو خپره کړې ده نن په ټویټر کې مې یوه بله ویډیو ولید هغه به د خدای د کوم ځای یو قطار روان ده صرف 20 ثانیې ویډیو یې راخیستې ده چې د رئیس جمهور پذیرایي شوې ده نو دا په کوم ځای کې شوې ده خو دا خو نه سر و پای نه معلومیږي بس صرف قطار روان ده پذیرایي چې کوم ځای کې دا هغه 4 موټر دي چې د ارګ په پاڼه خپره شوې ده 4 موټر هغه هم د سفارت موټر هغه ته راغلی وو د میدان هوایي ته راغلی وو د امریکا ټیټ رتبه مقام لوړ رتبه خو پرېږده ټیټ رتبه مقام هم د هرکلي ته نه و ورغلی هغه د میدان هوایي مشر چې ده هغه هم نه و ورغلی هغه د میدان هوایي مشر هم ستړي مشر ته نه و ورغلی. قاري صاحب محترم د هر د ټولې نړۍ هوایي میدانونه خپل د پروتوکول دپاره عسکر لري هغه نه و اجازه یې نه وه ورکړې د همدغه د کامیر هوایي شرکت کارکوونکي لاندې درولي او بس دوی راکته سو هغه موټر د سفارت راغلي ولاړل ډېر نو یو ملت کې چې څوک خپل ملت کې څوک نه لري نو بل ملت باید څه قدر وکړي داسې یو غلام واقعیت دی او بله دویمه مهمه نکته مبین صاحب دا ده ما غوښتل چې په دغه 2-3 نکتو نن خبرې وکړو یو خو دا خیزشي مردمي په نوم یا د کابل مزدورو رسنیو چې دا 2-3 ورځې کومه هوا ورکړې ده تاسې فکر کوم په لایف کې مې یادونه وکوله چې په خانجان ولسوالۍ کې نن د خیزشي مردمي و سبا بیا ولسوالي فتح شوه نو دغه سبا نه 2 بجې د ارګ پاڼې اعلان وکړه په 4 بجو ولسوالۍ طالبانو ونیوله نو دغه د خیزشي مردمي په نوم نه ما ټویټر کې هم لیکلي بیا ادبي معاف دا ټوله د امریکایي کمپونو ګندګۍ پاکان و د امریکایي بیسونو ګندګۍ به یې پاکولې دغه خلک و د امریکایي بیسونو جاروکشان و دغه خلک یې راټول کړي دي او بله نوې پیښه دا ده چې په پکتیکا ولایت کې د پولیسو نه یې یونیفورم ایستلی د مظاهرې ته یې راایستلي دي هغوی ته یې ویلي چې تاسې به ټوپک واخلئ چې موږ هغه یو د پاڅون کوونکي یو نو دغه لوبه هم روانه ده اوس د کابل مزدوري رسنۍ خپلو
مورال بایللو عسکرو ته په دې مورال ورکوي چې خیزش مردمي او یو شی بل شي. عجبه دا ده چې 20 کاله مجهزه اردو چې په میلیارډونه ډالر مصرف پی وشو او یا 80 میلیارډ ډالر مصرف پی وشو 20 کاله وروزل شو 20 کاله په جنگ کې تیر کړل یوازې ومنه روزل شو 20 کاله دوی په جنگ کې هم تیر کړل 20 کاله چې اردو په جنگ کې تیر کې غینه د نړۍ تر ټولو پرمختللې فوج جوړیږي خو هغه اردو ستا ماته شو هغه اردو ستا ساتنه نشي کولای نو دا د امریکایي کمپونو جاروکشان سروینټان دا به کله ستاسو امنیت وساتلی شي دا به کله څه وکړی شي دا ټول کوم خلک چې دوی عکسونه اخلي دا ټول امدا د اردو پولیسو یا د امریکایي کمپونو مزدوران دي دوی په یو نوم او بل نوم راجمع کړي دي وسله په لاس کې ورکړي نور په هماغه ځای رخصت هم کړي په هماغه ځای رخصت کې وسله کېږدي په هغه د وکیل صاحب په دفتر کې وسله جمع کړي یوازې هغه عکسونه مکسونه ویډیوګانې پکې جوړ وکړي نور وسله بیا وصول کړي مبین صاحب دغه خلک چې د پاڅون په نوم دا کسان دغه خلک سره راټولوي دې خلکو د پرون هم اسلامي امارت ډیر واضح پیغام ورکړو اسلامي امارت ټول مجرمینو ته عفو ده ټول مجرمین او تاسو ولیدل چې هغه مجرمین هم اسلامي امارت معاف کړل چې د اسلامي امارت مجاهدین په کنټینرونو کې اچولي او په شهادت رسولي وو هغه مجرمین هم اسلامي امارت په جوزجان کې په ولسوالیو کې معاف کړل د جوزجان ولایت په ولسوالیو کې معاف کړل اسلامي امارت عفو اعلان کړی دا هر چا ته عفو ده خو دغه خلک دغه خاين میلیونران چې په 13 کلونو کې سرمایه میلیونونو میلیارډونو ډالرو ته رسیدلې دي دغه خاينو میلیونرانو ته موږ بیا یو واضح پیغام لرو چې د خپل تحرکاتو نه ونه ګرځیدای بیا د عفو فرمان تاسو په اړه نشته تاسو ته بیا عفو نشته تاسو بیا د خپل اعمالو په سزا رسیږئ او تاسو به وژل کېږئ تاسو په هیڅ صورت بیا د عفو وړ نه یې او دریمه مهمه نقطه مبین صاحب دا ده دا 2 ورځې دا خبره هم ډیره ګرمه ده چې طالبانو تبلیغاتي جنگ شروع کړی ده او دغه پوسټې او دا ولسوالۍ چې تسلیمیږي د طالبانو د تبلیغاتي جنگ دی وجنه تسلیمیږي زه وایم چې په تبلیغاتي دا خو تاسو د لپاره شرم پکار ده موږ یوازې دی و لایف او د ټویټر او د فیسبوک د یو څو اکاونټونو تبلیغات دي ستا په لاس کې 20 کاله د نړۍ تر ټولو ماډرن مجهزه میډیا در سره و تر ټولو لوړ وسایل در سره و زما په خلاف د 20 کاله تبلیغاتي جګړه وکوله نو تازه په 20 کاله تبلیغاتي جګړه مات نکړم ته څنګه زما په یو لایف او یو پوڅي او ټویټر او فیسبوک اکاونټونو د جګړې میدان پرېږدي اصلي علت دا نه ده علت دا ده چې په موږ باندې اشرف غنی حکومت نه ده کړی په موږ عبد الله حکومت نه ده کړی په موږ کرزي حکومت نه ده کړی 13 کلونه په موږ امریکایي جنرالانو حکومت کړی ده دا امریکایي جنرالانو چې د افغانستان خاورې واکمني چلوله دا سکاټ میلر و دا نیکولسن و دا نور امریکایي جنرالانو دا امریکایي سفیرانو چې د افغانستان واکمنانو کله چې امریکایي واکمنانو مداخله په جنگ کې پرېخوا کله چې سکاټ میلر بدماش چې کله په یو ولایت کې و سهار په یو ولایت کې و غرمه ماخام په بل ولایت کې و د کولوردګانو معرفي بم د کوله تعارفي غونډو کې بم د حاضر و هغه د دفاع وزیر په موډ کې سکاټ میلر چې جنگ یې ونه ګټلی شو او آخري حد پورې کوشش وکول چې دغه غلامان په خپو ودروي کله چې دوی په منډه شروع وکړه د جګړې نه راوګرځېدل نو تاسو هم ولیدا ملت هم ولیدا موږ هم ولیدل چې دغه د شګو بندونه چې دوی د 20 کاله تړلي و څنګه یو په بل پسې اوبو ویوړل څنګه یو په بل پسې د ملت طوفاني موجونو ویوړل قاری صاحب له بل راپور نه خبر شولم خدای دې چې حقیقت لري د تور لیست له 3 میاشتې لپاره د طالبانو نوم وستل شوی ده نو دا د غنی لپاره یو ډیر خزیره نه ده د سفر لپاره خلاص ترونه زما په خیال دا غوښتنه به غنی کړي طالبانو نوم له تور لیست وباسي که څنګه
نه د غني واک چې د غني خو چې وس رسیدای ولې تاسو ته 2 کاله مخکې یاد نه دي ملګرو ملتونو په د ناټو په کانفرنس کې وویل چې د قطر دفتر باید وتړل شي او دا جدي غوښتنه وکوله تر اخیری حد پورې د کوشش وکول د قطر دفتر باید بند شي او د طالبانو ټول سیاسيون باید زندان ته واچول شي دا خو د دې خلکو دغه امریکایي ګوډاګیان دغه فرعونیان دغه وحشیان دا خو موږ په دې تیرو وختونو کې ولیدل د دوی وحشتونه د دوی ظلمونه موږ ولیدل دا خو د دې ملت قرباني و دا خو د الله نصرت و دا خو د شهیدانو د وینو برکت و چې دغه لوی لوی فرعونان الله تعالی ذلیل کړل الله تعالی شرمنده کړل هغه بدمعشان چې د کمرو په مخ کې ولاړو غوړې پرشي به کولې هغه هم دا څه وخت نه معلومیږي هغه د فیسبوک او د رسنیو بدمعشان هم نه معلومیږي هغه هم غلي دي نو زه وایم چې که چېرته تاسې دا جګړه وبایلله ځکه مو وبایلله چې امریکایانو ستاسې ملاتړ پرېښودو دغه پیشنګویي موږ 20 کاله پخوا کړې وه او دغه پیشنګویي موږ وخت په وخت کوله چې دلته په موږ امریکایان واکمن دي دا واکمني د امریکایانو ده کله چې امریکایان د جنگ نه لاس واخلي دغه ګوډاګیان د ټینګي نه دي دا د جنگ روحیه نه لري دا مقاومت نشي کولای او موږ تاسې ولیدل الحمدلله نن ورځ موږ مفتوحه ولسوالۍ شپږ مفتوحه ولسوالۍ موږ لرو الحمدلله شپږ مفتوحه ولسوالۍ چې د هغې په منځ کې مهمې ولسوالۍ شتون لري مهمه ولسوالۍ چې د هغې جملې نه د غزني ولایت د قرهباغ ولسوالۍ ستراتیژیکه ولسوالۍ ده او د زابل غزني د ولسوالیو په منځ کې مرکزي نقطه ده حتی د پکتیکا سره د روزګان چارچینو ولسوالۍ د فریاب د ګرزیوان ستراتیژیکه ولسوالۍ دا هم ډېره مهمه ولسوالۍ د مبین صاحب دې خواته به شاید ته نه تللی بالکل بالکل مهرباني قاری صاحب او دریم په فریاب ګرزیوان ولسوالۍ کې 300 عسکر هم ژوندي نیول شوي دي 300 عسکر ژوندي نیول شوي دي ماشاءالله لایف شیر کې ملګرو لایف شیر کې ملګرو او د لوګر ازر ولسوالۍ د ازر ستراتیژیکه ولسوالۍ د نور خو ازر کې تخپل بلد یې ډېر جلال آباد د کابل خاک جبار دا ټول دغه ستنه لاندې د قاری صاحب او هغه چې دا څه نومېږي د هغه زوی هغه هم د دې ولسوالۍ د فکر کوم شي دغه ملا هغه نه هغه ملا دی هغه د خروار د پیغلو زوی هغه ګوره ته نه معاف کوې قاري صاحب داسې مه کوه د خروار د هغه ولسوالۍ هغه خو ګوره زه بله نقطه هم درته ووایم الحمدلله بیګاش په هم خبرې روانې په زازي میدان ولسوالۍ کې زازي میدان په خوست کې داسې دا د روسانو د اشغال په وخت کې وړوکی مسکو بلل کېدو بیا د امریکایانو په وخت کې واشنګټن بلل کېدو دا ډېره مهمه ولسوالي وه د خانمیر ولسوالي د خونمیر ملا خونمیر نوم دې اورېدلی ده نو خونمیر ملا هم اوس غاړه ایښې ده چې مجاهدینو ته د اسلامي امارت مجاهدینو سره طالبانو ته تسلیم شي او نور وسله په ځمکه کېږدي او په خپلو تیرو کړو پښیمانه شي انشاءالله نن سبا کې به یې واورئ چې د زازي میدان ولسوالۍ هم تسلیم شو د اسلامي امارت مجاهدینو او غازیانو ته لاس ته ولوېده او بله مهمه ولسوالۍ د فریاب د بلچراغ ولسوالۍ ده او شپږمه ولسوالۍ د بغلان د خوست ولسوالۍ ده الحمدلله دا مهمې ولسوالۍ دي چې مهمې ولسوالۍ دي چې نن ورځ د اسلامي امارت مجاهدینو لاس تلویدلې دي او دا د فتوحاتو لړۍ به همداسې روانه وي قاري صاحب محترم دغه د بغلان ولایت د خوست ولسوالۍ او دغه بل یوه ولسوالۍ د دا خصوصي قطو کې پنجشیر د طالبانو لاس ته ورغی نو انشاءالله پنجشیر هم محاصره شو پنجشیر په مکمل ډول محاصره کیږي د دغې ولسوالۍ په نیولو سره پنجشیر ولایت محاصره کیږي او همداسې نور هم دا ډېره مرکزي او مهمه نقطه ده مبین صاحب داسې یو څو سوال کوونکي که راغلي مجاهد صاحب نه راغلی وو سوال کوونکي راغلو چې کله مجاهد صاحب راغی تاسو به موږ خبر کړئ صحیح ده
صحیح ده ذبیح الله تګابای سلام علیکم ستړی مشي ذبیح الله تګابای مهرباني وکړئ قاري صاحب خوستي ته دون کالو په ټول سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. غږ مشته ده نیټ کې زما لږ ستونزه ده. غږ دشته مهرباني وکړئ ورور. موضوع خو د نن فتوحات باندې الحمدلله موږ افتخار کوو چې اخر وخت کې خوشاله کړو هغه د 10 کال ستوماني موږ وکړل موږ حضرت شهیدان قوونه موږ نه لري کړل فتوحات او زکه ډیر کونډې یتیمانان شهیدان بچان ټول خوشاله کړو خوشالي او الحمدلله دا فتوحات مو واړو نور دښمن باندې دا خلکو موږ وجلو شل کال موږ دغه سی وجلو نن چې دا تلویزیون ته راځي الحمدلله دا ډیر څه راځي نه خپل شرمېږي موږ یو وجلو په کوروز موږ راغله یو د درې د فیسبوک دا حالات چې موږ نو موږ خوشالي او موږ غواړو دا حالت غواړو چې هر څنګه موږ قرباني موږ ورکو موږ ماده هر مال سر اولاد هر قرباني ورکو خدا غواړو داخل ختمول غواړو نه غواړو داخل موږ نه د افغان ملت نه غواړي افغانان نه غواړي نه ګاونډي هیوادونه هم دی نه غواړي خوشالي کو ټول د فتوحات ټول به دعاګانو کو الله ته سجدي وکړو د فتوحاتو ډیر مننه درمان ان شاء الله م قرباني قبول کلام د لوړ استعداد او همت قبول ډیر زیاته مننه قدرمان شداز د افغانستان ولس د قرباني ورکړل الحمدلله چې نن طالب هغه د بیرته نړیوال شو طالب ځواکمن شو طالب قوي شو نو دا د ولس قرباني و چې دغه قرباني ته ساری خي او امارات ته بهر وخت ویل چې ګوري تمام مبین صاحب یو بل مهمه نقطه بلم د نن تاسو په خبرونو کې اوریدلې وي د کابل مزدور رسنیو یو بل دروغجن راپورم د هرات ولایت د چارواکو په استناد خبر کړو او د دې راپور د کذب او د صدق په اړه هیڅ پوښتنه ونه کوله بس په پټو سترګو ولیکل چې یو سلو 13 طالبان په هرات ولایت کې د دولت ته تسلیم شوي دي سړی ته خندا ورشي ما چې هغه ولیدل خو بیا ټول خندا راغله مخ پټي دي قاری صاحب تاسو هم د دې د عسکرو مخونه پټوي کنه د سم کوي مخ پټي مخ پټي هم دی او بل دا چې شرم یو بل ته خان دي دغه کسان چې دي مبین صاحب دا د مولا امیر کسان دي مولا امیر په شندن ولسوالۍ د اوس په حال په هرات کې اوسېږي د 10 کال کېږي چې دای اربکی ده د کسان هم اربکیان دي بس هغه بیچارهګانو ته پټکی وروالی دي او د پوزیشنونه وربزونه وروالی دي نو خلک رسنیو عکسونه ته نو بسري دي دا شي دي دا طالبان دي دا د مولا امیر کسان دي مشهور سړی د ټول هرات ښار کې خلک پیژني په هرات ښار کې دینه اوسېږي او اصل د شندان د حکومت خپل کس ته د 10 کال کېږي چې اربکی ده دا تبلیغات که طالبان ویم قاری صاحب ډیر بدبخته طالبان دي شل کال امریکانو پټ ګرځي اوس بل طالبانو پټ ګرځي د څه وخت کې تسلیم سول دا ظالمان څه بیخي نادر یې وکړل او بیخي عجب وخت کې تسلیم کړ او والا ابو احمد مهرباني وکړه لکه امانان نیازه هم مختوره سم تکلیف کې بیچارهګا اخر هغه سه مرګ نصیب خپل کسانو وسته مبین صاحب شاهین خراسره د شاهین صاحب تاسو ویډیوګانې واچوي د نن ورځې د تسلیمیو ویډیوګانې وای واچوي مهرباني شاهین صاحب مهرباني احمد صاحب مهرباني وکړئ ابو احمد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستر جنرال مبین قاريسeed خوستي او شاهین صاحب ټول ته سلامونه لیکه هله وایم په دې کې چې روغ او جوړ وای صحت کریم برتن می راځم خپل سوال ته لکه څنګه چې په افغانستان کې سوله یا فتح روان دي او فتوحات روان دي دلته دوه طرفه د حکومت د افغانستان حکومت طرف ته دوه طرفه مخپټ بل چلن روان د سیاست روان دي لکه څنګه د افغانستان حکومت په اسانۍ سره او په خپل تسلیمي کوي خلکو طالبانو ته خپل موټرونه ورکوي او پسته پد خګي بیل جنگ خپل رضی تسلیمي کوي او بل طرف بیا یا په کابل یا جلال د نور حق په څنوال رجک شوی دي حکومت سره لاس پلاس وسلې پلاس کړ دی یا څه فکر لري دا نه بل جګړه روانه شو یا څه نظر لري څه پروګرام لري د خلکو لپاره کې دا څنګه شی او څه وسره وشي تاسو څه پروګرام لري د خلکو سره
محترمه نو دی په باره کې خو پروګرام هماغه دی چې کوم دا 20 کاله روان ده دا خو اسې یوه تبلیغاتي کاذب مورال ده چې د کابل مزدور رسنۍ او د کابل ادارې مزدور چارواکي خپلو مورال بایللو عسکرو ته ورکوي. دوی اوس دې ته حیران دي چې څنګه د عسکرو د تسلیمۍ او د تیښتې مخه ونیسي. څو ورځې مخکې تاسو که فکر وي دوی یوه جعلي ویډیو جوړه کړه او په فیسبوکونو کې نشر کړه په دې خاطر چې دا خپل عسکر د تسلیمۍ نه راوګرځوي. په ټول هیواد کې په سلګونه هغه کسان د کابل فاسد ادارې بندیان کړي دي چې عسکر د محاصرې نه ژغورلي وو. په ډېرو ولایتونو کې حتی په خپله د دوی رسنیو دا راپور خپور کړو چې هغه سپین ږیري نیول شوي دي چې عسکر د طالبانو د محاصرې نه خلاص کړي وو. محاصرې نه یې داسې خلاص کړي وو چې طالبانو سره یې خبره کړې وه هغه عسکر طالبانو ونه وژل تسلیم شول. یعنی دوی ته دا ډیر زور ورکوي چې عسکر ولې تسلیم شي. عسکر باید تر مرګه وجنګیږي چې دوی ګټې باید وساتي هغه که دی مړ کېږي که هر څه کېږي. نن تاسې په رسنیو کې به هغه د سمنګان فکر کوم د سمنګان د ملي امنیت رئیس د کوم پلاستیکي بدماش ته وایي چې طالبان ما ته ژوندي مه راولئ طالبان ووژنئ. دغه اشغال پړسولي ګوډاګیان دا ولې دغه خبرې کوي؟ ولې دغه لهجه کاروي؟ ولې دومره بد اخلاقه دي؟ ولې دوی د جګړې اخلاق نه پیژني؟ ترهګر اصلا دوی دي، تروریستان دوی دي چې د جګړې اصول نه پیژني. هیڅ اخلاقو ته هیڅ اصولو ته پابند نه دي، نه افغاني نه انساني کفري اصول هم نه پیژني. د کفري هیوادونو اصولو تم نه دي ژمن، د خپل اساسي قانون تم نه دي ژمن. دی وایي چې طالبان راولئ طالبان ماته یې مه راولئ ویې وژنئ. ځکه خو د ده زوی نه په عسکرو کې ده نه په پولیسو کې ده نه په اردو کې ده. د ده زوی به کوم په بهرني پانتون کې سبق وایي، تعلیم به کوي، عیش و عشرت به کوي، لوکس ژوند به لري، موټر به لري. نو دا یې څه په قصه کې ده؟ د سره دا سوچ نه پیدا کېږي چې که چېرته دا طالب زه وژنم خو طالب به ما ووژني، هغه زما زوی که په محاصره کې پاتې شي خو طالب به یې ووژني. نه، د سره دا فکر نشته ځکه زوی باندې دغه وظیفه نه کوي. دی د دغې وظیفې دپاره خو بیچاره د 100,000 افغان هغه د دې دپاره منتخب شوی ده. نو زه وایم په دې اړه د هیڅ تشویش خبره نشته. ولس د تشویش نه کوي. دا د شګو بندونه دي چې امریکایي ګوډاګیانې د ملت طوفاني سیلاب مخې ته اچوي، هیڅ نشي کولی. دوی چې هغه مجهزه اردو هغه کمنډویانې وسلې په ځمکه کې ګدي. الحمدلله نن په فاریاب بلچراغ کې هم 300 کمنډویان ژوندي نیول شوي دي. 300 کمنډویان ژوندي نیول شوي دي. هغه کمنډویان چې دوی به ډېر پرې نازېدل هغه یې وسلې په ځمکه کې ګدي تسلیمیږي. نو دغه بیچارهګان دا خو د امریکایي کمپونو سروینټان و هغلته به جارو واله جاروکشان وو. بیچارهګان به څه وکوي؟ په دې اړه هېڅ تشویش پکار نه ده. بلکې خدای دې په افغانستان شاهین صاحب تاسې ویډیو واچوئ. شاهین صاحب وروسته بیا د مجاهد صاحب لایف شروع کېږي. و ویډیو واچوئ. دلته یو دوه میلمانه راغلي هغه راجګو هغوی به خپله پوښتنه وکړي. مهرباني وکړئ. اول ویډیو واچوئ. خیر هغه عسکر او پولیس چې وسلې په ځمکه ږدي او له خپلو مجاهدینو ورونو سره یو ځای کېږي، زموږ برخورد ورسره بشپړ انساني، عاطفي او له مهربانۍ څخه ډک ده. د کابل ادارې عسکر باید په خپلو مجاهدینو ورونو باندې ډاډ ولري او پوره اعتماد پرې وکړي. موږ ته د دوی او د دوی د کورنیو ارزښت ډېر لوړ ده او د مجاهدینو لخوا به دوی ته هیڅ ډول زیان نه رسیږي د تسلیمۍ په صورت کې او د دې د وسلې د کېښودلو او د جنګ نه د لاس اخیستلو په صورت کې دوی زموږ ورونه دي او زموږ برخورد به ډېر ورسره له مهربانۍ او لطف نه ډک وي انشاءالله. د کابل ادارې په لیکو کې ولاړو عسکرو او کارمندانو تاسو وینئ چې هره ورځ تاسو په شان سلګونه عسکر د اسلامي امارت لوري ته پناه راوړي. د اسلامي امارت مجاهدین یې هرکلی کوي او د ورونو په شان یې په غېږه کې نیسي. تاسو ته هم زموږ وړاندیز دا دی چې د پیوستون له دې لوی فرصت څخه ګټه واخلئ. د اسلامي امارت غېږ تاسو ته خلاصه ده، راسئ او له خپل ولس او خپل ورونو مجاهدینو سره یو ځای سئ. اسلامي امارت تاسو ته د سر، مال او عزت د ساتنې تضمین درکوي. د کابل ادارې څو له غربه راغلي شرابیان او عیاشان په دې نه ارزي چې د دفاع لپاره ځان ووژنئ او خپل بچیان یتیمان کړئ. هغوی ته ستاسو مرګ او ژوند هیڅ اهمیت نه لري
اما اسلامي امارت چې تاسو د دې ولس بچان غني دا مهمه بولی چې تاسو ژوند وژغورل سي او خپل کورنیو ته سالم او محفوظ تانسي نو راسي د دعوت او پیوستون لدې ستر فرصت څخه ګټه واخلئ. قاری صاحب زه به بله ویډیو راوړم تاسو غږیږي. بالکل دغه ورو چې دا دنه سوال واخلو مجاهد بابک مجاهد دوران د کبابت له مهرباني وکړه هغه خلاړه دا بل ورور ته به واخور مهرباني وکړي وروره مایک مخلاص اسلامي افغانستان ورور مهرباني. السلام علیکم ټولو ته سلامونه. الله امرو جوړ ژوندي لره. زه صرف او صرف د ټامینو د اربکیان ته پیغام یم چې اسلامي امارت ستاسو مرګ لکه داسې نه دی لکه چې د میږي باندې خفه کېږي خو ډېر ډېر غټ زړه او غټ دغه الله پاک ورکړی دی چې تاسو ته هېڅ هم نه وایي. البته چې تاسو په دښمنۍ کې راوچت شوي یاستئ او د هغې خلاف دغه شوي یاستئ د هغې باوجود هم تاسو ته دومره غېږ یې درته کولاو کړې ده چې ته په ډز کې هغه درته وایي چې راځه ورور مې غېږې له راشه. نو ډېر زیات به کوئ چې د ځان څه کوئ د خپلو بچو څه کوئ نه کې د مجاهدینو. او امریکایان چې راغلي وو نو هغې دلته په افغانستان کې یو سوچ بدلولو 20 کاله په دې تېر کړه چې د افغانانو سوچ او فکر بدل کړي د هغې له یو تنک ټینک راوړي چې یاره د اسلام په باره کې د دوی سوچ بدل شي. نو ډېر په یورپا کې داسې شویان چې دي نو 8 کلنه 7 کلنه او 10 کلنه تللي دي نو هلته یې اوس هغه سوچ او ذهن یې بدل دی. اسلام پېژني هم نه لکه ډېر حده پورې هغه دغه یې کړی دی خو الله دې مجاهدینو له بری ورکړي او بس دغه دعا به کوو. والسلام. شاهین صاحب که بله ویډیو در سره یو بله واچوئ. سمه ده قاری صاحب سمه ده. د اسلام سپین بیرغ ورځ تر بلې پر رپېدو دی او فتوحات الحمدلله ډېر په تیزۍ سره روان دي. هره ورځ په لسګونه ولسوالۍ فتح کېږي او په زرګونو د اجرې ادارې د فاسدې ادارې عسکر د اسلامي امارت د مجاهدینو سره یو ځای کېږي د خپلو اسلحو د ټولو وسایطو سره. د همدې په سلسله کې نن یو ځل بیا د افغانستان د اسلامي امارت د بغلان ولایت د دعوت و ارشاد د ادارې له طرفه د بغلان ولایت د مختلفو ولسوالیو لکه بغلان مرکزي، پلخمري، ناهرین، بورکه او داسې نورې ولسوالۍ چې په لسګونه د اجرې ادارې عسکر الحمدلله ثم الحمدلله د اسلامي امارت د مجاهدینو سره یو ځای شول او خپلې اسلحې په ځمکه باندې کېښودې او مجاهدینو د دوی راتګ ته لبیک وویې او ټولو ته یې امن کارتونه ورکړل. دا د تاسو وینئ په دې لنډو ورځو کې ټول د اسلامي امارت د مجاهدینو سره یو ځای شول. موږ ولیدل یو افغانانو ته ټولو هغه افغانانو ته چې د اجرې ادارې په لیکو کې وجود لري نور د دې وخت نه دی چې تاسو خپل ځانونه بې ځایه هلاک کړئ، خپل بچیان هغه یتیمان کړئ، خپلې ښځې کونډې کړئ. راشئ د اسلامي امارت دروازې تاسو ته خلاصې دي. تاسو ته به امن خطونه درکوو، تاسو ته به کارتونه درکوو، ستاسو سر او مال به انشاءالله په امن وي. دا د اسلامي امارت د ټولو مشرانو دا وعده ده د افغانستان ټولو هغه غولېدلو افغانانو ته چې د اجرې ادارې په لیکو کې اوس وجود لري غږ ورباندې کوو
چې راشئ نور خپل ځانونه مه هلاکوئ، نور خپل ځانونه مه تباه کوئ. ستاسې بداران هغه په تېښته دي، نور انشاءالله په دې وطن کې شرعي نظام قائمیږي. دا اوس هم فرصت لرئ، وخت لرئ، راشئ طائف شئ، د اسلامي امارت دروازې تاسې ته خلاص